بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ څلورم لیکچر دی د وین ورډ باره کې. نو موږ راسو هوم ټایم ته او موږ په دغه لیکچر کې هوم ټایپ وایو. نو موږ سره راځم وینډو پلس آر نیسم. ما ته به رن راشي او رن کې ما وین ورډ تیار سرچ کړی دی. ما هغې ته به راشم. صحیح ده. دا به کلوز ووهي افټر اټ. اوکې ښه دلته زه راځم. نن موږ دا هوم ټایپ وایو. په هوم ټایپ کې دا موږ پخوا فایل ټایپ ویلو. فایل ټایپ ختم شوی دی. نن موږ دا هوم ټایپ وایو. صحیح ده. په هوم ټایپ کې فرض مثال موږ شروع کوو. موږ به دا وایو چې کټ څه شته وایي، کاپي څه شته وایي، پیسټ څه شته وایي، فارمیټ پینټر څه شته وایي، کپ بورډ څه شته وایي، کلپ بورډ کلپ بورډ دا څه شته ویل کېږي. نو موږ به دا نن وایو. زه لیکم چې ویلکم ټو computer class بولیکو. صحیح ده. computer class. اوکې ویلکم ټو computer class. فرضي مثال دا ما ولیکل. صحیح ده. نو دی اوس دلته کټ څه معنا دی. کو چیرې زه دا ټول داسې سلیکټ کړم که نه او دلته زه کټ ووهم، په کټ باندې کلیک کړم. په کټ باندې کلیک وکړه غیب شو. زه مې دا دلته پیسټ شي. دلته دې پیسټ شي. نو دې وخت څه شی ویم، څه شی وهم، په دې پیسټ باندې کلیک کوم. وګوره دا دلته راغی. اوکې فرضي مثال زه دا ټول سلیکټ کوم داسې او په دې وخت کې څه وهم، کټ وهم. کټ مې وهلو که نه. صحیح ده. دې وخت کې دلته راځم. دلته ماوس باندې دلته کلیک کوم، پیسټ وهم، دلته راځي. نو موږ سره کټ آپشن دغه کار کوي. یا بله لاره هم شته. صحیح ده. ښه یوه لاره دا ده. بله لاره دا ده خو چېرته ته دغه ووهې کنټرول ایکس. ما تاسو ته پخوا یوه خبره کړې وه چې د اندازې غرض ما تاسو ته پخوا ویلي چې کنټرول پلس ایکس. کنټرول پلس ایکس چې دی که نه دا هم د کټ شارټ کټ دی. صحیح ده. فرض مثال دا د سلیکټ کوم، سلیکټ مې کړ. صحیح ده که نه. او دې وخت کې د کنټرول ایکس وهم، وګوره کټ شو. دې وخت کې شیم بیا پیسټ طریقه څنګه ده، کنټرول وي وهم، کنټرول وي پیسټ. او د پیسټ لنډ د شارټ څه شی دی موږ پخوا ویلي وه که نه. دا و چې کنټرول پلس وي مونږ ویلي وه که نه، وي. نو په دې باندې هم کولی شي. صحیح ده. خو زه راځم د کمانډ نه بیا زه وکړم. زه بیا د کمانډ وکړم. صحیح ده. نو که زه دې باندې ټول باندې داسې کلیک کړم، دلته زه کټ وهم. صحیح ده. کټ. او په دې وخت کې دلته زه راشم یا دلته، او دې وخت کې پیسټ وهم، نو ما سره به دلته څه شي، پیسټ شي. صحیح ده. ښه اوس یو بله خبره، خو چیرې دې نه زه کاپي موږ سره څه معنا لري. کاپي د دې نه زه ورته ټول سلیکټ کوم او دې وخت کې دا کاپي بټن وهم. کاپي مې وهله. اوس زه راځم دلته کلیک کوم. دلته مې کلیک کړ او دې وخت زه پیسټ وهم. نو ګوره ما سره دلته هم پیسټ شو. ما سره څه شو، کاپي شو. او د کاپي کولو شارټکټ طریقه ما تاسو ته پخوا څه شی ویلې وه، ما تاسو ته ویلي چې کنټرول سی کاپي او کنټرول وي معنا پیسټ. صحیح ده. ښه دغه طریقه شوه. یو بله طریقه چې بله طریقه هم زه کولی شم، لکه څنګه بله طریقه یې دا ده، یو خو دا شو که نه چې کنټرول سی وهم او دلته لاندې راځم کنټرول وي. دا دویمه طریقه شو. درېیمه طریقه یې دا ده، دلته راځم، دلته داسې کوم، لاندې راوړی شم. وګورئ لاندې راوړی شم، کاپي لاندې راوړی شم. صحیح ده. کنټرول زد وهم د خپل لومړني حالت ته بس راشي. صحیح ده. ښه موږ دا مو ویل چې کټ څه شي ته ویلی کېږي، موږ دا مو ویل چې پیسټ څه شي ته ویلی کېږي. اوس به موږ ووایو فارمیټ پینټر دا څه شي ته ویلی کېږي. فرض مثال دلته کلاس دی، کلاس ته زه رنګ ورکوم. فرض مثال لایک دیټ. اوکې کمپیوټر ته رنګ ورکوم لایک یلو. صحیح ده. او ټو ته رنګ ورکوم لایک ریډ. دې ته ریډ ورکوم. صحیح ده. او ویلکم ته کلر ورکوم لایک وټ، لایک ډیټ. داسې کلر مې ورکړ. صحیح ده. ښه دا کلر خو ما ورکړ. په دې کې ما سره دا کار پینټر څه معنا څه رول لري، د دې دنده څه شی ده، د دې فنکشن څه شی دی. صحیح ده. نو که زه دلته کلیک کړم که نه، دلته مې کلیک کړه که نه، دلته مې کلیک کړه. صحیح ده. او دې وخت کې دلته زه راځم، دلته زه وهمه چې شارټکټ طریقه دا چې ته وې الټ شفټ او دغه ته وې ګوره دلته که زه راشم دلته که نه، دلته دې باندې زه کلیک کوم. په دې مې کلیک کړه. صحیح ده. او دې وخت کې زه الټ شفټ سی وهم. الټ شفټ سی مې وهل که نه. اوس دلته راځم، الټ شفټ وي. وګورئ د دې رنګ واغست. اول لا شارټکټ طریقه ته لخم، بیا د آپشن نه هم کار کوم. صحیح ده. فرض مثلا ما کمپیوټر باندې مې کلیک کړ. په کمپیوټر باندې کلیک کړ، ما چې کله په کمپیوټر باندې کلیک کړ نو په دې وخت کې زه کنټرول شفټ او سی وهم.
سی مې ورکنه. اوس دلته راځم په دې باندې کلیک کوم او په دې وخت کې څه شی وهم کنټرول وي سوري کنټرول زد په دې باندې زه هم کنټرول شفټ وي ګور هغه رنګ یې واغست. دلته 2 دی کنه 2 په 2 باندې مې کلیک کړ. دلته زه وهم چې کنټرول شفټ سی ومې وهل صحیح شو. اوس دلته راځم په دې باندې کلیک کوم بیا څه وکړم کنټرول شفټ وي یو طریقې دا ده. خیر کابل په دې مې کلیک کړم کنټرول شفټ سی په دې باندې کلیک کوم کنټرول شفټ وي یو طریقه دا ده. کوتي دغه کول د په شاکر طریقه باندې کول غواړي د کیبورډ لارې کول غواړي نو ته بس شي کې کنټرول دا به لغت کوم شارټکټ موږ سره شي شارټکټ موږ سره دی کنټرول شفټ دی کنه شفټ اوکې شفټ کنټرول پلس شفټ دا پلس ورکوم سیده پلس سیده او شفټ پلس سی دا شارټکټ دی سیده. په دې به لومړی دلته ودرې چې کله دې ودرول دا به ووهي چې کله دې ودرول بیا به دا ووهي. ښه چې بیا به څنګه چل کې بیا چې کله په دې باندې کلیک کې بیا به دې به سی په دې باندې صرف ویو ووهه نو څه به وي دا هم درته ولیکم چې کنټرول پلس شفټ پلس وی په دې سره به څه شي دلته پیسټ شي. یو طریقه خو دا ده صحیح ده. بله طریقه یې دا ده د فارمیټ پینټر بله طریقه دا ده ګوره ښه زه دا فارمیټ پینټر باندې کلیک کوم کلیک مې کړ که نه ښه اوس راځم ګوره چې راغله ګوره ما سره برش علامه راغله صحیح ده که نه په دې باندې داسې کلیک کوم کلیک مې کړ که نه آفرین چې کلیک مې کړ ګوره ما سره دا شکل شو ګوره ما سره د دې رنګ واغست. اوس دا ګوره زه چې دا ټول نه دا ټول د ټول باندې کلیک کوم او په دې وخت کې فارمیټ دا وهم ومې والو که نه اوس په دې ټول باندې سره راکاږم ګوره ګورې ټول د هغې رنګي واغستو صحیح ده. زه راځم چې دا رنګ نه دی دا رنګ دی دا زما کمپیوټر دی که نه کمپیوټر دغه کمپیوټر دی هم دا رنګ واخلي په دې مې کلیک کړه او په دې کې فارمیټ پینټر باندې کلیک کوم کلیک مې کړ که نه او زه راځم اوس په دې باندې کلیک کوم هم وګوره هغه رنګ یې واغسته خو وانغست 2 دی که نه 2 په دې 2 باندې کلیک کوم کلیک مې کړ او په دې وخت کې چې هم فارمیټ پینټر وم ومې وال که نه اوس راځم ګوره برش سره راغی په دې 2 باندې وهم وګوره هغې 2 دې رنګ واغسته خو وانغست. فرض مثال دلته ما کلاس باندې کلیک کړی دا کلاس دی که نه ده دې باندې کلیک کوم صحیح ده او په دې وخت کې فارمیټ پینټر وهم ومې وال که نه اوس راځم په دې باندې کلیک کوم ګوره دا به هم د هغې غوندې شي صحیح ده. اوس وګورئ په دې باندې کلیک کوم په دې مې کلیک کوم صحیح ده او په دې وخت کې کارپینټر وهم بیا راځم په دې باندې کلیک کوم هم وګوره دا هغې کلر واغست خو وانغسته. نو د کارپینټر مطلب موږ سره څه ده دا دی اوکې. افټر دلته زه راځم چې موږ سره دغه موږ سره څه معنی لري کلپ بورډ موږ سره دا معنی لري که نه. فرض مثال زه راځم انسرټ ټایپ ته او په انسرټ ټایپ کې زه راځم لایک وټ زه راځم فرض مثال یو سکیجول علم صحیح دومره سکیجول مې واغسته دلته زه لیکم دا خو ما لږ غټ کړو خو خیر دلته زه لیکم چې نیم صحیح شو که نه نیم فادر نیم دلته لیکم چې کلاس مې ولیکلو صحیح شو. ښه دلته اوس تاسو ته لیکم چې په کوم وخت کې د کلاس دی نو لنډه طریقې څه ده کنټرول شفټ کو تاسو د موجوده وخت راوړل غواړئ که نه د موجوده وخت تاسو دلته راوستل غواړئ نو تاسو به څنګه راولئ آلټ شفټ ټي به ووهئ آلټ شفټ ټي چې دي ورګورئ ما سره دلته څو بجې دي که نه 4:21 دي که نه دلته هم 4:21 دي پوه شوئ کم ټایم چې تاسو راوستل غواړئ خیر ماښام خو نه دی زما دا ټایم چې دی بیا ټایمه دی صحیح ده نو 4:21 دی که نه نو 4:21 به دلته هم راشي. ښه که تاسو غواړئ چې یاره موجوده دغه راولئ څه نومېږي دا تاریخ راولئ نو ته به څه ووایې ته به ووایې چې آلټ شفټ او ډي به ووهئ آلټ شفټ ډي چې ووهئ تا ته موجوده تاریخ راشي وګوره دلته لیکلي ورې 2024 9 تاریخ دومې میاشتې. ښه دې شارټکټ به تاسو ته زه ولیکم چې بیا شاګردان پوښتنه کوي چې سرجي شارټکټ ښه د وخت راوستلو دپاره که نه پښتو کې به ته ولیکم صحیح ده پښتو کې به ته ولیکم ښه پښتو کې د موجوده وخت د راوستلو
لپاره طریقه. ښه د موجوده وخت راوستلو لپاره طریقه څه شی ده؟ ته به ونیسي alt plus shift plus t. په دې سره به څه شی راشي؟ موجوده وخت په دې سره راځي. ښه دا د موجوده وخت لپاره شارټکټ طریقه ده. ښه او د تاریخ د راوستلو لپاره طریقه. تاریخ د راوستلو لپاره طریقه څنګه ده؟ طریقه بیا داسې ده، ته به ولیکې چې alt plus shift plus d plus څه plus d. دا چې ورسره ووهئ که نه دا څه دی؟ دا او د تاریخ د راوستلو لپاره دا دی. صحیح ده؟ ښه او د پیج د راوستلو لپاره کوم یو دی چې فرض مثال په دې کوم پیج کې ځې ته به څه وایې alt shift پیج چې ته کله ووهې نو تا سره به پیج راشي. ما سره اول نمبر پیج دی. ګورئ خو زه وهم دا لږ زه لږ غټ کړم که نه او په دې وخت کې زه وهم چې alt shift p وهم نو ما سره به راشي لکه په اول پیج کې. نو د ښه دلته به تصویر پښتو کې ولیکم دا به زه لږ غټ کړم. د صفحې د راوستلو لپاره طریقه بیا څه شی دی؟ بیا به داسې وکړئ چې دلته به راشم alt plus shift plus څه شی p. دا چې تاسو وایئ د صفحې د راوستلو لپاره دی. ښه او د شیټ د راوستلو لپاره چې دا اوس کوم شیټ دی نو alt shift اس چې ته ووهې تا ته به څه معلوم شي؟ تا ته به دا شیټ معلوم شي دا په کوم شیټ کې دی. او د شیټ د راوستلو لپاره پښتو کې به ورته ولیکم او د شیټ که نه شیټ د راوستلو لپاره طریقه. دا څو لنډ طریقې بیا به څه شي؟ بیا به څه ولیکئ alt پښتو ته بیا واړم alt plus shift plus what plus s. دا د شیټ د راوستلو لپاره دی. دغه څلور خبرې چې ما کومې وکړي اوله خبره، دویمه خبره، درېیمه خبره، څلورمه خبره دا تاسو ته ډېره زیاته مهمه ده. لکه فرض مثال دلته څوک ودرېږم او موجوده ټایم اوس څو بجې دا زه راوستل غواړم ته به ونیسي alt shift t ووهه دا سره موجوده وخت راغی. ولې د شپږیشت دي څلور شپږیشت دلته هم څلور شپږیشت دي. ښه موجوده تاریخ راوستل غواړم alt shift d ووهه دا سره موجوده وخت راشي. نو دغه څو دانې خبرې مې چې وکړي دا ستاسو لپاره اضافه دي خو ډېرې زیاتې او د کمال خبرې دي. صحیح ده؟ دا ډېرې زیاتې مهمې خبرې خو د دوی کې چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. ښه او دا یو خبره مانه پاتې شوې چې ټیپ آف کنټینټ ښه ټیبل آف کنټینټ سره زموږ کار نشته دی په هوم ټایپ کې. صحیح ده؟ زموږ د بورډ سره په کار زموږ دې سره کار و. ګورئ دا موږ سره یوازې څه شی دی دا ګوره موږ سره هغه تېرې خبرې دي کومې خبرې چې موږ کړي دي. ال کلیر وم ال کلیر به شي. اوکې څه شو؟ دا څو دانې خبرې چې دغه لنډ دا څو دانې اضافه شیان درته ما وښوده. خدای چې تاسو ته هم یاد کوئ دا چې ویډیو نوره لینتې نه شي، ویډیو نور اوږده نه شي. نن دپاره به همدومره درس مهم وي چې دا موږ وویل. صحیح ده؟ او دا دوه خبرې دا دوه شیان څه دپاره دي؟ انډو او انډو څه دپاره دی؟ ښه که زه دا آپشن وهم ګوره ما شاته وړي شاته ګوره ښه ما شاته وړه دغه شی غیب شو ګوره پس راغی. دا چې زه ووایم که نه ما شاته وړي چې معنا ما شاته څه کړي ګوره دا مې وویل. ګورې وختي ما دا کړي هم ختم شو. ګورې دا هم ختم شو. ګوره ورو ورو ختمېږي ما څه کړي ګوره ختمېږي. او که زه دا زه وهم په دې کلیک باندې ګوره پس هماغه شیان راځي. زه به پس خپل پیج لازم ګورې دې نه خو نور نه شم بدلی که نه ګوره تاسو به خلاصي. صحیح ده؟ دا دوه آپشن دې دپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ او دا خیر پرنټ دی ډایرکټ دا ورته پرنټ کېږي ډایرکټ پرنټ دا سیف آپشن ته دې راوړي سیف آپشن ته او دا خپله پروګرام دی. صحیح ده؟ دا خپل دا پروګرام دی ډایرکټ کلوز کېږي لاندې کېږي دا دوه آپشن یې آن دي. صحیح ده؟
نو نن لپاره زموږ هم درس دومره و خدای دې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي راتلونکي کې انشاءالله زموږ دا نورې ویډیوګانې هم د وینوړ باره کې راځي والسلام